محترم وطنوالو سلامونه نیکې هیلې. د بابړې غمیزه د پښتون افغان د تاریخ په ټولو نسترو غمیزو کې ده. د هرې غمیزې خپل پس منظر وي، وجوهات وي، او چې دا سیاسي وي او خصوصا د فخر افغان باچا خان خدای خدمتګار د دوی په شان خلکو خلاف وي، نو د هغوی وجوهات بیا ځانګړي وي. زما مقصد صرف دغه دی چې د بابړې د غمیزې اصلي مجرمان څوک دي. نو د تاریخ یو ډېره لنډه خبره درته کومه، تجزیه پیش کومه لنډه. برټش انډین آرمی 4 مقاصدو. یو مقصد یې دغه و چې د بیرونی خطرې نه به دغه آرمی هندوستان ساتي. دویم دا و چې دا به د سیول حکومت حکم مني. دریم دا و چې په ملک دننه چې کم امن و امان جوړ شي دا به په هغه کې د حکومت حکم مني. څلورم دا و چې دا به د افغانستان نه هندوستان ژغوري. اوس چې بیرونی اول راغی نو افغانستان ځان له د دې فوج مقصد ولې و. بیا چې کله پاکستان جوړیږي یعنی هندوستان تقسیمیږي نو پاکستان ته د هغې برخې نه چې کم فوج ورکړی کېږي په هغه باندې کانګرس اعتراض کوي. نو انګریز ورته وایي چې دا د افغان په پوله دی ځکه ورته لږ زیات ورکوو فوج. بیا د دویم نړیوال جنگ دپاره چې کم ریزرو فوج و نو په هغه کې هم 2 بټالین نور ورکوي. ولې؟ چې دا د افغان په پوله دی، افغانستان په پوله دی. نو یو خو دغه خبره چې په ذهن کې وي. دویمه خبرم چې دا په ذهن کې وي چې کله د هندوستان د ویش پریکړه وشوله نو باچا خان خدای خدمتګار او نور ډېر پښتنو بشمول فقیر پی بشمول خان شهید د چکزی اور پښتون په بنو کې قرارداد پیش کو، د پښتونستان قرارداد. دام چې په ذهن کې وي او د فقیر پی ذکر به بیا راځي د باچا خان په نیولو کې. او دریم چې دا په ذهن کې راشي چې اولفکیرو د پښتون دشمن مخالف په توګه باندې پیژندل کېدو. بخښنه غواړم چې کله دا ملکونه ویشل کېدل نو اول ګورنري زموږ صوبې هغه ته وویله، هغه ورته نه پښتانه ما خپل مخالف ګڼي نو ما نه مه راکوي. نو جارج کنینګم ته ورکړه. جارج کنینګم هم دغه و خو لږ کنم و د هغه نه. دا بل اړخ دی چې ستاسو په ذهن کې باید وي، په وجوهاتو کې مونږ وساتو. پاکستان جوړ شو. چې پاکستان جوړ شو د یوې هفتې و چې جناح صاحب د ډاکټر خان صاحب حکومت ختم کو چې هغه په 50 کې 14 ووټونه لرل. 13 خپل یو اتحادي و او مخالف صرف 14 و. هغه حکومت یې ختم کړ. او ام دغه وخت کې هغه د کشمیر خلاف جنگ کول غوښتل. انګریز چې کم فوجي مشر و د پاکستان هغه ورسره نه منل او بیا جناح صاحب د فوجي میجرانو کرنیلانو په لاره د چترال نه تر وزیرستان پورې لښکرې جوړولې او دا 100 لښکرې وې. د هر لښکر کې زر کسانو او په د دوی ټریننګونه په کوهاټ، نوخار، بنو مردان او ابټاباد کې کېدل. دا ټریننګونه میجرانو کرنلانو ورکول او د آرمی چیف ته پته نه وه. دا بله خبره ده. خو آیا د ډاکټر خان صاحب په موجودګۍ کې دوی دا کار کولی شو؟ ډاکټر خان صاحب به دا اجازه ورکړې وې. نو دا په وجوهاتو کې ځان سره شمارې.
خو چې کله د حکومت ختم شو د هغې نه 10 ورځې پس په 3 سپتمبر خدایي خدمتګارو په خپل مرکز سردریاب کې غونډه وکړه. په هغه کې 3 قراردادونه منظور کړل. یو دا چې موږ د پاکستان اوس جوړ شو، موږ د هغې وفادار یو. دویم دا چې د ډاکټر خان صاحب حکومت ختمول او خان قیوم راوستل دا ډېر لوی جبر دی، ظلم دی. خو د ملک حالات ډېر خراب دي، ملک په ډېر نازک وخت نه تیریږي. نو موږ به صوبایي مرکزي حکومت ته هیڅ مسله نه جوړو. او دریم قرارداد دا و چې اوس ملکونه جلا شول، نو زموږ د کانګرس نه سلسله وشو کېدله. اوس موږ 3 رنګه بیرغ په ځای باندې خپل سور بیرغ زموږ بیرغ شو. دا د خدای خدمتګارو قرارداد دی. بیا په مارچ 1948 کې باچا خان په پارلیمان کې د پاکستان مرسته کوي او ورته وایي زه ستاسو وفادار یم، هغه مو شي. خو په مې کې د په کراچۍ کې د جی ایم سی د خانه شهید د نورو خلکو سره پیپلز پارټي جوړي او د هغوی ډېر ښایسته پروګرام مخې کوي چې الیکشن پکار دی او دا پکار دی، جمهوریت پکار دی، دا وکړي. خو دلته لږ بریک دا خو مې دی. په مارچ کې هغه د پاکستان مرسته کوي، په مې کې پیپلز پارټي جوړي. خو په اپریل کې جارج کنینګم استعفا ورکوي او دغه په ځای باندې بل انګریز امبروز ډنډس راځي. اوس که چېرته داسې وي چې یو بل مسلمان راغلی وي نو زمونږ مجرم لټولو کې به بل شانته وه، خو چې بل امبروز ډنډس راغی نو مونږ که د بابړې د غمیزې ذمهواران لټوو نو بیا به زمونږ تجزیه بل شانته وي. امبروز ډنډس چې راغی په اپریل کې، نو مې کې هغوی پارټي جوړه کړې وه. په 4 جولای 1948 کې امبروز ډنډس یو پروملګیټډ آرډیننس راولي، یو قانون جوړوي. د هغې اصلي چې کم سورس دی هغه تاسو سره په کمنټ کې تاسو ته درکوم، او چې کوم زما لیکل دي هغه مې پوره نه کړی شوله، تحقیقي لیکل دي په بابړه باندې، نو هغه به بیا وخت لږ اخلي. نو په هغه اډیننس کې دا اختیار ورکړی شو چې ته د څوک د خوښوي رانیسې، وژنې، اولی، زخمي کوئ، جرمانه کوئ، جایداد یې ضبط کوه. نو د هغې خلاف فرایډې ټایمز په 11 اګست باندې لیکل وکړل چې دا څه دي. امبروز ډنډس وویل چې دا ما ته جناح صاحب ویلي دي، ما د جناح صاحب په حکم دا کړی دی. بیا دلته عذر پیش کیږي چې په 4 جولای باندې جناح صاحب بیمار و. کیسه داسې وه چې په 3 جولای باندې جناح صاحب کویټه ته تللی و د سټیټ بینک آف پاکستان افتتاح دپاره. په 4 جولای باندې زیارت ته تللی و، بیا د هغې نه پس واپس کویټه ته راغلی و. په 23 جولای باندې جناح صاحب ته کرنل الهي بخش سومرو ورغلی و د هغه د علاج دپاره. نو په وخت کې د ټیبرکلوسس معلوم شو، د بېهوشه نه و. نو زیارت کې چې وساتلو په وخت کې د ټي بي دا دوایانې نه وې، نو دوی به د غریزې علاقې کې ساتل. د بونیر والا خلکو ته به پته وي چې هلته به د ټي بي مرکز و، په مختلف ځایونو کې به د ټي بي مرکزونه و، زیارت هم د ټي بي یو مرکز و. نو دې خپل مرکز ته لېږلی دی، څه داسې بدسلوکي نه ده کړې. خو که چېرته جناح صاحب په دې جرم کې ککړ نه وي نو 4 اپریل جولای نه واخله تر 11 اګست پورې خو د وفات سپتمبر کې خو د وفات شو. خو د خو اخرنۍ ورځ کې بېهوشه شو، تر هغې پورې خو د په هوش کې و. او بیا د 4 اپریل او د 23 اپریل 4 جولای 1948 او د 23 جولای 1948
اته څلوېښت په منځ کې خو هغه ډېر مکمل فعال و، نو هغه به اعتراض کړی و که نه چې دا ما نه دی کړی. نو صرف دغه ویل چې دا خان قیوم کړي دي، دغه به انصاف نه وي. دا وجوهاتو. بیا په دې کې یو بل خبردار راځي چې دغه یعنی کنفرم خبره چې کومه ده دا ده چې خان قیوم په اسمبلی کې ویلي دي چې ګولې ختمې شوې، ګنې یو کس به ژوندی نه وتلی. د دې نوټس په وخت کې خو ټیک ته دغه به زیات بیمار و، خو بیا هم بېهوشه خو نه و. جناح صاحب لیاقت علي خان خو وکنه، فاطمه جناح خو وکنه، د نور ټول کسان خو وکنه، دې خو هېڅ نه دي ویلي. خو د دې نه زیاته بله خبره دا ده چې په 12 اګست باندې چې پاکستان د کال لا نه دی 2 ورځې ورته پاتې دي، دومره لوی قتال کېږي، قتل عام کېږي، نسل وژنه کېږي. او د لیاقت علي خان وزیر اعظم دی د هغې د کابینې لاندې چې کله هغې نه تپوس کېږي نو هغه وایي دا خو د امن و امان یو مسله وه، صوبایي حکومت ډېره ټیک حل کړ. او د هغوی ارکای ته لا نه یم ورسېدلی چې پوره د هغه تفصیل په ریسرچ کې شامل کړی شمه. دغه تر دې حده پورې چې د خان قیوم په مقرر کولو کې د فاطمه جناح لاس و. نو دغه ویل چې ګنې دا خان قیوم ټول د خپل ځان نه وکړل، دا دغه ریاست وکړل کړي وو، او دغه ریاست ښه په مشوره کړي وو. په دې کې دا ټول شامل وو. د خان قیوم نیکت کې هم دا جرأت نه و چې هغه ځان له کړی وي، هغه ته دا اختیار ورکړی شوی و، او دغه ته دا امپیونټي حاصله وه، دته مکمل اجازه ورکړی شوی وه چې وژنه بس دا خدای مدګار مونږ په ګولې سمو. خو دا چې کله باچا خان یعنی آرډیننس راځي نو په دې وخت کې د بابړې پیښې نه مخکې د خدای خدمتګارو یو خفیه میټینګ کېږي. نو په هغه کې 3 قراردادونه منظور کېږي، نه څلور قراردادونه منظور کېږي. په هغه کې دا ده چې په باچا خان الزام و چې د فقیري پی مالی مرسته کوي. نو دا قراردادونه کې دی وایي چې اول که باچا خان د فقیري پی مالی مرسته کوي نو ریاست ته د دې رسیدونه ثبوت پیش کړي. دویم که چرته ریاست عدالت، هغوی عدالت لفظ استعمال کړی دی، که چرته عدالت دا ثابته کړه چې باچا خان د فقیري پی مدد کړی دی، خدای خدمتګار به ځان ته جلا کړي. دریم مسلم لیگ د اسلام چغوالی وا، دوی دی په پاکستان کې اسلامی نظام نافذ کړي. څلورم په ملک کې د عام انتخابات وشي، او بیا یو پریکړه وکړه چې موږ به د 12 اګست په بابړه کې پر امن غونډه کوو. دلته اخرنۍ 2 جملې چې کله د خان صاحب حکومت ختمېدو دا د خان قیوم پکې هېڅ نه و. چې کله د کشمیر جنگ پریکړه کوله په دې کې د خان قیوم څه و. چې کوم آرډیننس راغلی و دا ګورنر امبروز ډنډس راوستلی و، دا خان قیوم نه و راوستلی. چې کوم دفاع د بابړې د غمیزې وکړه دا ټول ریاست پاکستان وکړه، د هغې نه پس یې وکړه او نن یې هم کوي. اوس اخرنۍ کې د قرآن پاک خبره کوم. په بابړه کې زموږ میندو خویندو قرآن پاک په غېږ مخکې ورغلی چې مه کوئ، ډزې مه کوئ. دا پاکستان منې نه شو. دوی د قرآن پاک لحاظ ونه کړو. د قرآن پاک او د پښتون بلوچو پاکستان عجب کیسه ده. په بابړه کې خو داسې وکړه چې زموږ خویندې او میندو قرآن په سر ورته وایي چې مولې دوی ویشتل. په بلوچ کې دا قرآن پاک او ریاست او بلوچ کیسه بل ونته کېده. چې کله یو یونټ جوړ شو نو نواب نوروز
غرونه ته وختل چې دا څه وایي موږ ستا سره شامل نه یو، ته پکې اوس یو صوبه جوړوي موږ دې ختم کړو. جنگ شروع شو، د پاکستان فوج کمزور و، دوی ګټلی نه شو. اخر کې پاکستان فوج قرآن په سر ورغی چې موږ مسلمانان یو، موږ انګریز نه یو، دا قرآن پاک به زموږ ستاسو په منځ کې د اعتبار وي، دا به ضامن وي، تاسو راکوز شئ، تاسو چې څه وایي موږ در سره انصاف کوو. دوی پوره یو شپه یو ورځ سوچ پرې وکړو. په اخر کې وویل چې د قرآن پاک نه زیات پاکیزه بل څه دي. خو دوی راکوز شول، او چې راکوز شول ټول یې ونیول. نواب نوروز عمر زیاتو، د نور ټول یې پانسي کړل. نواب نوروز یې هم په جیل کې وفات شو. د نواب نوروز بچی چې پانسي کولو د هغه په غاړه کې تعویز و. هغه ورته دا مو بسه، وایي نه وباسم، وایي وباسه، وایي نه دا تعویز نه دی، دا قرآن پاک دی. زه به الله ته ځم او هغه ته به وایم چې د ستا د پاک کتاب په نوم یې موږ د غرونو نه راکوز کړلو او زموږ سره دوکه وکړله، ستا کلام پاک توهین یې وکړو. نو وطنوالو، د بابړې نه پس هم 2 ورځې پس هم جشن منځلی شوی و. سبا به بیا منځلی کېږي چې څوک تل منځي ویې منځي. خو دغه ریاست د پښتون او د بلوچ نه دی. تاسو یې منئ نه منئ ستاسو خوښه. دغه ریاست قرآن پاک په شان پاک کتاب هم د بلوچ او د پښتون نه دی منلی. د بابړې شهیدانو ته سلام. فخر افغان باچا خان زنده باد. مننه.